سلامونه او نیکی هیله زمانوم زیب الله دی دا زمونږه اوم درس دی په دې درس کې به مونږ په دې لاندې نقطو باندې په تفصیل سره خبرې کوو لکه مثال په توګه 2 ډایمنشنل ارے څه ته ویلی شي او په کوم ځای کې پکارېږي زیروز ونز او آی کمانډ څنګه کار کوي راځئ چې د دې سینټیکس وګورو ویریبل انډرسکور نیم دا موږ سره د یو ارے نما ده چې هغې اولنۍ رو ته مونږ فرست رو ویلی دي او بیا سیمی کلن نه پس دویمه روی ده او دغه شانتې اخرینۍ رو مونږ په یو ملټای ډایمنشنل ارے کې یو رو یا یو قطار د بل قطار نه د سیمی کالن په مرسته باندې جلا کوو دغه شانتې مونږ سره د زیروز ونز او آی کمانډز هم سینټیکس لیکلی شوي دي یا ډیفاین دي راځئ چې میټلیب ته ولاړ شو او هلته په عملي توګه باندې وګورو دا زموږ سره د میټلیب ډیسکټاپ لیاوټ دی مونږ اوس په کمانډ وینډو کې یو ټیسټ انډرسکور ارے ما یو ارے جوړه کړه او سکویر بریکټ مې پکې واچول او په دې کې زه یو 2 ډایمنشنل ارے جوړول غواړم زه فرض کوم چې ما سره یو الیمنټ دی یو دویم دی دوه او بیا مې پکې سیمی کالن واچوه هغې نه پس دریم او څلورم ما سره د دې دوه نور الیمنټ دي یعنی په دې ارے کې ما سره فقط دوه روز دي یا دوه قطرونه دي که زه انټر ووهم زه ګورم چې ما سره یو میټرکس راغی یا یو 2 ډایمنشنل ارے راغله چې د هغې اولنۍ قطار چې کوم دی هغه په یو او په دوه باندې مشتمل دی او دویمه روی چې کومه ده یا دویم قطار چې کوم دی هغه په 3 او په 4 باندې مشتمل دی په دې ترتیب که زه د دې سایز زیاتول غواړم زه غواړم چې ما سره د 3 قطار وي او 3 د ما سره پکې کالم وي زه به هغه څنګه جوړوم ټیسټ انډرسکور ارے انډرسکور فرست دا مې نماواله ورکړه 1 2 3 دغه شانتې 3 4 5 دا ما سره دویم قطار شو دریم قطار چې کوم دی 6 سپیس 7 سپیس 9 سپوز که زه انټر ووهم زه ګورم چې ما سره یو داسې ارے راغله یا یو داسې میټرکس راغی چې په هغې کې 3 روز دي او 3 راسره کالم دي نو دغې ته ویلی شي ملټای ډایمنشنل ارے او دغې میټرکس ته سکویر میټرکس هم ویلی شي ځکه چې د دې روز او کالمونه دواړه برابر دي که زه غواړم چې یو داسې میټرکس جوړ کړم چې د هغوی قطار او کالمونه په خپله کې برابر نه وي نو زه به هغه څنګه جوړوم لکه مثال په توګه زه یو بل میټرکس جوړوم چې هغې ته ما ټیسټ انډرسکور ارے انډرسکور سیکنډ نه ما ورکړه یو دوه درې څلور او ورسره 3 4 5 6 او 6 7 9 8 مې ورکړ که زه انټر ووهم نو زه ګورم چې په دې میټرکس کې ما سره 3 خو قطارونه دي یا 3 روز دي پکې او ما سره پکې 4 کالمونه دي نو دغه یو سکویر میټرکس نه بلل کیږي نو دا موږ سره په بنیادي توګه باندې د 2 ډایمنشنل یا ملټای ډایمنشنل اریز یا میټریسز جوړولو طریقې کار دی راځئ چې وګورو چې ونز کمانډ څنګه کار کوي زه مثال ورکوم ټیسټ انډرسکور ونز is assigned ones of m مطلب روز n مطلب کالم زه اول یو سکویر میټرکس جوړوم داسې میټرکس جوړوم چې په هغې کې د هغې آرډر یا سایز 3x3 وي یا 3 پکې روز وي او 3 پکې کالم وي او ټول الیمنټ چې په یو باندې مشتمل وي یا په ون باندې مشتمل وي که زه انټر ووهم زه ګورم چې ما سره یو داسې میټرکس راغی چې په هغې کې 3 روز دي او 3 کالم دي او هر یو الیمنټ یې یو دی نو ونس کمانډ ما سره دغه شانتې یو
ملټای ډایمنشنل ارې یا یو میټرکس راکوي. که زه د دې سایز بدل کما 3,4 کما او بیا انټر وهمه د دې نه ما اوس زه 1_first کما او انټر وهمه زه ګورم چې ما سره اوس دا یو نان سکویر یا یو ریکټنګولر میټرکس دی خو د هغې کې 3 روز دي او پکې 4 کالمز دي. په دې ترتیب که زه غواړم چې زه یو داسې میټرکس جوړ کړم چې په هغې کې هر یو الیمنټ 0 وي نو هغې دپاره موږ کمانډ استعمالوو zeros. لکه مثال په توګه test_zeros is assigned zeros of 3,3. که زه انټر وهم نو ما سره test_zeros یو میټرکس دی چې په هغې کې 3 روز دي او 3 کالم دي او هر یو الیمنټ 0 دی. نو دا ما سره یو 0 میټرکس جوړ شو. که زه یو بل 0 میټرکس جوړول غواړم چې د هغې سایز یعنی روز او کالم برابر نه وي نو هغه زه داسې جوړولی شم test_zeros_first is assigned 3,5. 3 د پکې ما سره روز وي او 15 د پکې ما سره کالم وي. که زه انټر ووهم نو زه ګورم چې ما سره پکې 15 کالمونه دي او 3 پکې روز دي. دا د 0 میټرکس یا د 0 الیمنټ باندې مشتمل یو ملټای ډایمنشنل ارې جوړښت طریقه کار دی. که زه غواړم چې زه یو داسې ډایاګنل میټرکس جوړ کړم چې د هغې هر یو الیمنټ په یو یا په 1 باندې مشتمل وي نو هغې دپاره موږ آی کمانډ کاروو. لکه مثال په توګه test_i as assigned I of 3. که زه فقط 3 ولیکم نو د دې مطلب دا دی چې د دې کالمونه او روز یا کترونه برابر دي. که زه انټر ووهم نو زه ګورم چې ما سره یو سکویر میټرکس جوړ شو. په هغه سکویر میټرکس کې 3 روز دي او 3 کالم دي او په ډایاګنل کې ما سره یو مسلسل یو پروت دی. نو دې ته موږ آی کمانډ وایو او آی کمانډ د یو ډایاګنل میټرکس د جوړولو دپاره کارول کیږي. لکه تاسو نه مو ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.